زلفانو سکے نانا ناوڑ کے مالا د زلفانو سکے کرا ترا کے د سرخو شندو لبانو سکے نانا ناوڑ کے مالا د زلفانو سکے نانا ناوڑ کے مالا د زلفانو سکے ستا د لاسه خو زه خوار ګزار شوم مړانو خدای دې غرقه ده داسې ښه ده رخصه رخصه شکر دې خدای ما دې خدای وکړه دې ښار ته خو زه بیا مخ کړم په هم کار کې چې داسې ښځې وشي توبه
سمې دي جامې هم پاکې اچولې وړې سر چرګه کېنولې ومکه شونډې ومکه سترګې ومکه پوزه مخه خواکه مخه خواکه ولې خامخ کړم بس ټیک ده چې ته مخه خوا کې نه زه به درله خپل مخ یو طرف ته کړم دا به ستا خوښوي نو نه 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 هر څه به ستا په خوښه کېږي هر څه به ستا په خوښه کېږي زه به هر څه ستا په خوښه کوم خو یو شرط ته دا سترګې پټې کړه سترګې پټې کړه سترګې به نه غړې ښه یو دوه ښه سترګې به نه غړې ښه دا دې چېرته لاړو ما ته خو څه لیونی غوندې ښکارېده دا چې شی دی نیکبخت دی دا زما بنګله ده نو تا خو نیکبخت دی چې زما هېڅ شی هم نشته که نه خاوند دې چېرته دی الله به خیر کړي زما یوه خبره واوره ښه چې زه د کلي سړی او سپینې سپینې خبرې به راسره کوې دوک بوک به راسره نه جنګې د کلي سړی او کلیوالې خبرې به راسره کوې زما نوم ټک ټوک بدماش دی او زه چې چاته په غوسه شم نو هغه سړی ټک ټوک کوم نوم مې راته ښیئ تاسو سره دوکه چا کړې ده دا هغه ډایرکټر نوم دی ډایرکټر ټک ټوک چې خلکو له خانې خرابې کړي خانې موږ سره ډېر زیاتې کړې او ټولې پیسې موږ نه ووالي پته یې راته ښیه پته ها دا یې د موبایل نمبر دی ملا مې کو وکړه ورسره خبرې زه خو یم چې دا لکې خاص کړم او کراچۍ ته پې لاړ شم خو په دې خو د ما یو ټیم هم نه تېرېږي یا هلو ډایرکټر ټک ټوک سپیکینګ زما نوم ټک ټوک بدماش دی ته زما څو کېږې خو په ګوتو رالي نو شرمن به دې وباسم یا الله دا څه په مصیبت واوړېدم تر سبا پورې ما سره مېلو شه یعنې قسم په خدای چې ټک ټوک دې کړم لکه سبا بیا زموږ دې ته راشي ستا ډېره ډېره مهرباني وای راځه راځه چې ځو زما په خیال ته دې پوره شو خو دې نه دیمه چې خلک زه ټک ټوک کوم او دې ما ټک ټوک کوي دا دا کومه بلا ده زه مړه ګورو به وایم یا لکه نن خو ټوله ورځ په ګرځېدو باندې تېره کړه او د څه پیدا هم نه کړه ما ونی کنه دا مون ته واچو څه چلو که چې پیسې دې والي او دا نه زما تو واسه یا لکه څه چل دی روکې لږ ورشه چل دی روکې یاره روکې داسې چل دی دا ماشوم دی مور یې پاک رسېدلې ده او کوم کوم دی جاړې نو که داسې د الله په نامه دې لږ سره کراله دومره وړوکی ماشوم د یوې نیمې میاشتې دی دا جاړي ماړي نه دا وګورې چې ماما ته وایي وکړه چپ شه مکه نه مکه ډېره مهرباني ودي لږ د الله په نامه څه ورکوله خیر دی یاره نو که ته ودرېږه چې اول د الله په نامه مال فرمان چې راکړي بیا به یې تا ته راوړم ښه خبره خو وره که نه څه چل دی وکړې خیر دی که نه یو 2 روپۍ خو راکړه زه درته مینت کوم که زه راځم که ته په دې ځای ولاړ شو زه راځم که راځې زه ولاړ یم ښه رالې د خیره نه نه ته پې هغه بیا ووایه ما چې نه نو لږ ماما ته آواز وکړه بس زه راځم ښه زه راځم پیسې خو دې رانکړې که نه عجیبه سړی ده مړه پرېږدې یار هغه ته خو ما دومره ګاډي مینه دې وکړې مال یو 2 روپۍ د الله په نامه راکړه وایي زه راځم واپس وایي مونږ هم کنګړو زما دا
شپ شپ ډایرکټره زه اکټر یم او ته ډایرکټر یې وام دی نه خو له کینم در باندې پام کوه هیرو صاحب ښه مې شپ شپ کوه ښه مې ووهه خو پام کوه چې راباندې کښېننې پام کوه تورې سترګې دې راشه باسه کښېنم در باندې نه خو برندې درله جوړومه برندې ظالمه سم دې ټک ټوک شپ شپ دې غاټ تېو ولې هغوی مړ کړو یاره په راستی که د اکټر دا هلي ګڼم وایم زه خو پکې ړوږیمه نه مسټر جمال الدینه خپې وباسه تاسو ته چې ما کوم میشن حواله کړی د هغې څه چل وکړو موږ په هغه مشن کې پوره کامیاب وای هم سره واده کول غواړي او مای ګاډ موږ که ورسره واده که نه او د واده په شپه ټول سامان مال حال یعنې دولت راغونډ کوي او راځئ ماله وزو چرته ونې وختي کراچۍ دې خدای آباد لري کراچۍ ده مزو که نه استاد جی اقبال نبی بیا څه چلو شو چې پالوا کې اخیش دی استاد جی مې چې ما به ځان سره کراچۍ ته بوځئ او که نه راځئ تاسو ورځئ ځئ شاباش زما نوم ډایرکټر ټک ټوک دی چې زه څوک ټک ټوک کوم که نه نو هغه بیا فلم نه جوړېږي अंधे हो तुम्हें नजर नहीं आता देख नहीं चल सकते जी دا تاسو وې तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हें औरत दिखाई नहीं देती بخښنه غواړم بیبي اصل کې یو داسې ښځې نه را په منډه یم داسې ښځې نه توبه خدای هغې ته ښځه ویلم ګناه ده یم چې دا خپلې سترګې وباسم چې هلې په خیرات کې ورکړم خفه نه شي ښه خفه نه شي ماشاءالله ډېره ښایسته بنګله دې ده دا بنگلا دا زما ده دا ګاډي دا موټرې هر څه زما دي او زما نوم ډایرکټر ټک ټوک دی دا بنګله مې در باندې ټک ټوک نه که که نه نو زه به ټک ټوک نه یم ټک ټوکي کا ما له واده وکړه واده خورئ د خامار مال دی دا خامار څوک دی وې یارېږه ما دا زما کشر رور دی بیا خو خیر دی خامار صاحب ته چاته ټک خو نه ورکې که نه ټک خو زه ورکوم ځکه چې زما نوم ډایرکټر ټک ټوک دی زما نوم جمال الدین دی وخت ماسپښین دی او دا پاک اسمان شین دی او زما یقین دی چې ته به دا ټک خامخا معاف کړې جمال الدین رښتیا ویلو ده په تا به په خدای وایي چې زه ډېر ټک ټوک یم